تاسو به په دې ګاډو باندې د الف لام میم تاسو به لیدلي. اصل کې تاسو به دې ته خیال کړی چې دا خلک ولې لیکي او د دې مقصد څه دی. ځکه موږ د ډېر وخت نه دا وینو چې خدای پاک د دې به څه مقصد وي. اولنۍ خبره خو دا ده چې د دې په معنا باندې څوک نه پوهېږي. دا صرف او صرف د الله جل جلاله ذات په دې باندې پوهېږي. دا د دې یوه لکه موږ ته د دې د معنی نه څه ضرورت شته دی او نه موږ ته دا حکم شته چې د دې معنا باندې ځان پوه کړئ یا د دې څه احکامات دي په هغې ځان پوه کړئ. د دې زموږ د عقایدو سره یا زموږ د روزمره زندګۍ سره موږ سره او نه به زموږ د دې تپوس کېږي په قیامت کې چې تاسو په دې ځان ولې نه دی پوه کړی. خو مسله دا ده چې دا خلک په دې ګاډو لیکي. اصل کې دا خبره ده ته کوم چې په دې ګاډو دا ولې خلک لیکي. نو اصل کې مسله دا ده چې د هر صورت لکه دا پشمار یو څو صورتونه دي د هغې په اولني سر کې داسې الفاظ شته لکه د سورې بقرې په اول کې الف لام میم او دغه شانتې د نورو صورتونو په منځ کې الف لام را د اول کې الف لام را او دغه شان کاف ها یا عین صاد یا لکه سورت یاسین ته که تاسو سوچ وکړئ یاسین دی دغه شانتې نور حامیم داسې که نه. نو آیا د دې څه مقصد دی او زیات کر د الف لام میم خلک په دې ګاډو لیکي د دې څه مقصد دی. نو ګوره دا خبر یاد ساتئ چې هر صورت قرآن مجید خو د ټولو علومو سرچشمه ده. نو د هر صورت خپل یو تاثیري لکه عملیاتو په باب کې درته ویم اوس لکه سورې بقره چې شوه نو دا د سحر جادو ختمولو دپاره د هغې طریقه دا ده چې سړی 7 ورځې سورې بقره وایي. 7 ورځې سورې بقره په خپله باندې هر ورځ یو پیره سورې بقره وایي په خپله باندې. که په خپله نشي ویلی کور کې نور چاله وځي که داسې هم نشي نو په دې موبایل کې MP3 کې هم ځان ته لګولی شي په کور کې او 7 ورځې دې دا عمل وکړي شي. خو که یو سړی په خپله ویلی شي خو ډېره غوره خبره ده. په اوچت اواز دې وایي د کمرو او دروازې او کړکۍ وغیرې دې ټولې کولاوي کړي او 7 ورځې دا عمل وکړي هر ورځ به یو پیره سورې بقره وایي. خو او ورسره دې په یو منګې یا یو کولر اوبه دمئ او هغه دې په کور کې چڼکاوئ هم داسې دې ګوټونو ته او کومې چې پاتې کېږي هغه دې سکي هم په دې کورواله باندې او خصوصا وړه هغې کې دې اچوئ یا چای پخوي یا داسې نور. دا عمل د سحر ختمول جادو ختمول کور کې جنګ جګړې بې برکتي هر څه مسلې چې دا د هغې دپاره اکثر عمل دی. ټیک شو. اوس دا د دې دپاره دا صورت ویلی کېږي او دا طریقه کار دی. اوس دا الف لام میم دا د دې ټول صورت خلاصه په دې کې پرته ده. اوس که یو سړی دا سورې بقره نشي ویلی تش دا الف لام میم راواخلي او په ګاډي باندې ولیکي کور کې ولیکي یو دیوال باندې دغه شانتې هر څه چې هغې باندې ولیکي نو دا د دغې شي کار ورکوي لکه چې کوم سورې بقره ټول ویلی شي او هغه سحر جادو ختمول دغه شانتې دا هم د دې لپاره کار کوي. دغه شان دا ګاډی به د بد نظر نه محفوظ وي او سحر جادو نه د دې ټول در سره نه به محفوظ وي. بل دا د دې تاسو یو تعویض هم جوړولی شئ ماشومانو دپاره. داسې کار به وکړئ چې په شمار باندې به 1 2 3 4 په یو لینډ باندې به 4 کرښې او په بل لینډ باندې به یعنې کوټنۍ 1 2 3 4 او یو طرف ته 1 2 3 4 داسې نو دا شولې 14 کوټنۍ شولې ده 4 4 16 شولې که نه 4 4 16 کوټنۍ به وباسئ او په هره کوټنۍ کې به دا الف لام میم ولیکئ. ټیک شو. دا به ماشوم ته په غاړه کوي. دا ماشوم بیا به ماشوم نه جاړي نه به هغه باندې سحر جادو نه به بد نظر په هغه باندې اثر کوي. انشاءالله د هر قسم د شرارتونو نه دي محفوظ هغه دا د ماشومانو دپاره ځکه ماشومان خو ویلی نشي که نه نو دا دغه د ماشومانو دپاره شو دغه ورته ولیکئ او په غاړه کې ورته ګاډي باندې دغه شان الف لام میم تش په دې شیشه ولیکئ هم پوره دی او دغه شانتې خو ویل د ټولو ډېره غوره خبره ده چې یو سړی په ګاډي کې ویلی شي کور کې ویلی شي هر ځای کې چې ویل ډېر غوره دي. د ټول نه غټه غوره خبره ده سړی ووایي خو که ویلی نشي نو دغه طریقه هم ښه طریقه ده چې سړی دغه وکړي. ټیک شو.